دا جګړه کابو 3 ساعته وړاندې پیل شوې ده. د معلوماتو له مخې ویل کېږي چې لومړی برید کوونکي د مخابراتو وزارت پر ګیټ حمله وکړله او له هغې وروسته داخل ته ننوتل. جګړه د امنیتي ځواکونو په وینا اوس کابو ده او څلور خواوې د دې وزارت کلابندي شوي دي. تصفیوي عملیات روان دي خو لا تر اوسه پورې کره معلومه نه ده چې اخوتي مرجوب له به څومره وي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا یادونه کوي چې د مخابراتو وزارت په بشپړ ډول تصفیه شوی او کارکوونکي ژغورل شوي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې عامې روغتیا وزارت ته د پیښې له ځایه 6 تنه ټپیان لیږدول شوي دي. د پیښې په ځای کې حصار او بند پاتې شوي کسان د پیښې په اړه داسې وایي. ما در همون ساعتی که جنگ شروع شد ما در غرفه چوبی دلیور هستیم، همونجا قید مانده بودیم تا این میاله. باز ما را پور دادیم که ما 3 نفر در اینجا ماندیم. باز حال که امنیت در آمد ما را از اینجا کشید دیگه درون است. دیگه این حال ما برآمدیم درون ندیدیم ما که چطور گپ است. ما نموجا دیدیم که این حال انفجار شد، یک دانه پیش از او 3 دانه دیگه انفجار شد. بسیار حالت خراب است. چند جای ما بیران شد و چند نفر ما شهید شده. ما داخل موتر شده بودم، یه دفعه صدای انفجار شده، بیرون برآمدم باش که ببینیم کجا است کجا نیست. باز رفتم طرف آبرسانی در تاکو رفتم اونجا تا اونجا 6 تیم صدای انفجار میامد، صدای فایر میامد. دغه میرمن چې د مخابراتو وزارت په وړکتون کې دنده لري په ننني برید کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او په جګړه کې نور بند پاتو پسې لالهنده ګرځي. از این وطن ما خسته شدیم، هیچ دیگه زندگی کردن نمیتونیم. هیچ وقت اولادای ما تمام شوهرم شهید شدن، ما چی کنیم؟ ای خدا. شوهر در کجا شهید شده خاله؟ نمین تاری شهید شده در داخل وزارت؟ نامه کی چی است؟ نام محمد نسیم. نه نام خود چی است؟ نام خودم رابعه. در کدام بخش کار میکنی؟ در کودکستان وزارت مخابرات. شما دیدی خود چی بود چی ندیدی؟ سر نان بدین دفعه یک انفجار شدید شد. همین طفلکا مشقابای نان از پیشن برای چیغ زدیم که طفلا نجات بدیم. امروز معلم ما رفتیم در اتاق سفرین رفتیم که دروازه زیری است. همونجا خود گرفتیم تا یک لحظه که یک ذره عملیات شد. بعد ما نیروی امنیتی کشید. تشکر یک جهان از نیروی امنیتی که ما رو نجات دادن. کشید خداوند یار نگهدارشان باشه همیشه. وسلوالو طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل. پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه لا کره جزئیات نه دي پړاګه شوي.